لوس راغله بارګین لا واورېده وایي زما مسیح ویوړه یو یې را سره خپل سړی تره زوی م هغه ویوړ نه را سره پوډر و نه را سره یو شی و او روپۍ هم بېرته ویوړې روپۍ مونږ وشمارلې مسو مې شمارلې دي روپۍ هم بېرته ویوړې وروسته سړي راننواته او یې نیوه روپۍ هم بېرته ویوړې لوړګي هغه یې سېچو موده او دا بل هم موده دا څه شی دی دغه ټولو وایي چې مونږ نه یو خبر بس هغسې کیسه وه ظلم دی مونږ سره ډېر ظلم دی اوس اویډ کې چیرته وړي اول کې جم له وړي په جم کې دوه خو یې را پرېښوده او یو یې چې هغه شولي سکوټر باندې پوډر ما نیولي وړې دلته برګي نه دی چې سکوټر باندې مونږ نیولی ده داسې 12 کیلو پوډر دي ورسره په سکوټر باندې وړې دي نه ده انصاف چا نه غواړي بدلې غواړم خوا زراري کړو دا خو ظلم دی نن ما سره دی سبا تا سره دی بل سره دی دا به کولر وي او بیا به یې بم دی وینځي دا خو ظلم شو چې وایي هسې بارګین نه انځلو والا او وړې چې پوډر دي ورته ځکه دې وکړي دا سکوټر زده یم 50 کاله دی قید کا پوډرو کار یې کړی 100 کاله دی قید کا زه یې نیکه یم 100 کروڑ دوم جرم کا مال هم قید کا که مونږ پوډرو کار کړی په ټول عمر هم د ټرانسپورټ نه بغیر 50 کاله کار مونږ کړی بچو مونږ ټرانسپورټ کار کړی پوډر قسم دی چې مونږ یو هم پېژنو او وړې دي نه لیکلي هلته چې کوزه په سکوټر نیولی چې په سکوټر ته نیولې دا دوه چېرته وړي وو دا دوه څله راغله بیا خو به درې واړه په سکوټر باندې وای که نه دوه خو بیا په سکوټر نه یا یو ظلم دی بس